أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. او لتاسې نه چې هر څوک الله او د هغه رسول ته غاړه کیږدي او ښه کارونه کوي نو اجر یې 2 برابره ورکوو او هغې ته مو غوره روزي چمتو کړې ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے د نبی میرمنو که تقوا غوره کړئ تاسې د نورو ښځو په شان نه یاست نو په خبرو کې نرمښت مه کوئ چې بیا به هغه کس تمه کې پریوزي چې زړه کې یې رنځ وي او سمه خبره کوئ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. او قرار خپلو کورو کې اوسئ او د ړومبني جاهلیت غوندې پردیو نارینهو ته خپل ښایست مه څرګندوئ او لمونځ ترسره کوئ، زکات ورکوئ او د الله او رسول خبره منئ. بېشکه الله غواړي چې له تاسې نه ګندګي لرې کړي اے د نبي کوروالاو او ښه مو پاک سوتره کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. او د الله هغه آیتونه او حکمت یعنی نبوي احادیث یادوي چې ستاسې په کورونو کې لوستل کیږي. یقینا الله په اسرارو پوه ډیر باخبر دی. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشك مسلمانان او مسلمانانی، مؤمنان او مؤمنانی، تابیداران او تابیدارانی، رښتینی سړي او رښتینی ښځې، صبر کوونکی سړي او صبر کوونکی ښځې، عاجزي کوونکی سړي او عاجزي کوونکی ښځې، خیرات کوونکی سړي او خیرات کوونکی ښځې، روژتیان او روژتیانې، د خپلو عورتونو ساتونکی سړي او ساتونکی ښځې، د الله ډیر یادونکی سړي او یادونکی ښځې، دوی ټولو ته الله بخنه او ستر اجر چمتو کړی دی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. او ګورئ کله چې الله او د هغه رسول د څه کار فیصله وکړي نو بیا هیڅ مؤمن او مؤمنې لره دا نشته چې بیا به هم په خپل کار کې څه واک وي. او څوک چې الله او د هغه رسول نه سرغړونه وکړي نو هغه په یو څرګند بېلاریتوب بېلارې شو. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. او اے رسوله هغه وخت یاد کړه کله چې هغه کس ته دی ویل پر کوم چې الله هم پیرزوینه کړې وه او تا هم چې خپله میرمن دې وساته او الله نه ویره کوه او تا به خپل زړه کې هغه څه پټول چې الله یې څرګندونکی و او ته له خلکو ویرېدې په داسې حال کې چې الله ډېر وړ دی چې ترې وډار شي. خو خیر بیا نو کله چې زید له هغې یعنې خپلې میرمنې اړیکه وشلوله هغه مو تا ته په نکاح کړه تر څو پر مؤمنانو د زوی بللو په میرمنو نکاح کولو کې هغه وخت څه سختي نه وي کله چې هغوی ترې اړیکې وشلوي یعنې طلاق یې کړي او د الله دا حکم خامخا کیدونکی دی. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. پر نبی علیه السلام د هغه کار هیڅ نیوکه نشته چې الله ورته ټاکلی. په مخکې تیر شوو پیغمبرانو کې هم د الله همدا طریقه وه او د الله حکم یو ټاکل شوی مقرر حکم دی. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. پیغمبران هغه خلک دي چې د الله پیغامونه رسوي او ترې ډاریږي او له الله پرته بل چا نه ډار نه کوي او الله ښه حساب کوونکی بس دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. مسلمانانو محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو د کوم سړي پلار نه دی هغه خو د الله استازی او د ټولو نبیانو وروستی نبی دی او الله په هر څه ډیر پوه دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے مؤمنانو الله یاد کړئ په ډیرو یادولو سره او سبا بیګای تسبیح وایاست. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. دی هماغه دی چې پر تاسې رحمت نازلوي او د هغه ملائکان هم دعا درته کوي تر څو تیارونه مو رڼا ته راوباسي او هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. په کومه ورځ چې مؤمنان الله سره مخامخ کیږي هر کله به سلام وي او دوی ته پتمن اجر چمتو کړی. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اے نبی یقینا ته مو د شاهد زیری ورکوونکی او ویرونکی په توګه لیږلی وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. او د هغه په حکم سره د الله په لور بلونکی او روښانه څراغ یې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. او مؤمنانو ته زیری ورکړه چې د الله لخوا د دوی لپاره لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او د کافرانو او منافقانو خبره ممنه، د ضرر پروا مکوه او پر الله بروسه کوه او الله کار جوړونکی بس دی. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اے مؤمنانو کله چې تاسې مؤمنانې په نکاح کړئ بیا یې طلاق کړئ مخکې له دې چې لاس وروړئ نو بیا ستاسې دپاره پر هغوی کوم عدت نشته چې شمارئ به یې نو هغوی ته څه ناڅه شی ورکړئ او په ښه توګه یې رخصت کړئ. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبی بېشکه موږ ستا هغه مېرمنې درته حلالې کړي دي چې تا یې ولورونه ورکړي او هغه مینځې چې الله په غنیمت کې درکړي او ته یې مالک شوی هم درته حلالې دي او ستا د تره لورانې د عمه لوڼې د ماما لوڼې د خالګانو هغه لوڼې دي چې تا سره یې هجرت کړی او یوه مؤمنه ښځه که خپل ځان نبي علیه السلام ته وبخشي که نبي علیه السلام د هغې نکاح کول وغواړي دا هم خاص ستا دپاره نه د نورو مؤمنانو دپاره. بېشکه موږ ته هغه څه یعنی احکام معلوم دي چې د دوی د میرمنو او منځو په باب مو ورباندې ټاکلي دي او ته مو ترې مستثنا کړی یې د دې دپاره چې پر تا باندې کومه سختي نه وي او الله ښه بخښونکی
ډیر مهربان دی. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. له هغوی نه چې کومه یوه غواړي لرې کولی او کومه چې غواړي نږدې کولی شي، او له هغو نه چې تا بیلې کړي که بیرته یې وغواړي نو پر تا کومه ګناه نشته. په دې کې ډیره وړتیا ده چې د هغوی سترګې یخې شي، خفګان ونه کړي او په هغه څه رضا اوسي چې هغوی ټولو ته دې ورکړي دي. الله ته هغه څه معلوم دي چې ستاسو زړونو کې دي، او الله ډیر پوه زغمونکی دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لدی ورسته تا ته نورې ښځې نه دي روا، او نه دا چې د دوی په بدل کې نورې ښځې وکړي، که څه هم د هغوی ښایست دې ډېر خوښ شي پرته له هغو مینځو چې ته یې مالک شوی، او الله پر هر څه څارونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اے مؤمنانو، له اجازې پرته د نبی علیه السلام کوټو ته مه ننوځئ، پرته له دې چې خوراک ته د ورتلو اجازه درته وشي، هغه هم په داسې حال کې چې د پخېدو په انتظار به نه ورته کښېنئ. خو کله چې وبلل شوئ نو ورننوځئ، او چې خوراک مو وکړ نو بیا خپاره شئ او د خبرو لپاره هلته قرار مه کښېنئ. دا کار نبی علیه السلام ته تکلیف رسوي، خو هغه له تاسې حیا کوي چې درته ووایي، او الله له حق ویلو څخه حیا نه کوي. او کله چې له هغوی یعنی بیبیانو مو څه سامان غوښت نو د پردې تر شا یې غواړئ. دا طریقه ستاسو او د هغوی د زړونو دپاره ډیره پاکیزه ده، او تاسې ته نه ده روا چې رسول الله ته څه تکلیف ورسوئ، او نه هیڅکله دا چې له ده وروسته د هغه میرمنې په نکاح کړئ. یقینا د الله په وړاندې دا لویه ګناه ده. تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. که تاسو کوم شی څرګندوئ یا یې پټوئ، الله په هر څه ډیر پوه دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. او پر هغوی یعنی د نبی علیه السلام پر میرمنو څه ګناه نشته د خپلو پلرونو په هکله نه یې په زامنو کې نه یې په ورونو کې نه یې په ورېرونو کې نه یې په خوریونو کې نه یې د خپلې تبې په ښځو کې او نه یې په مینځو کې چې په وړاندې بې پردې راشي او ای ښځو الله نه ویره کوئ بېشکه الله په هر شي باندې ښه شاهد دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بېشکه الله او ملائکانی پر دې نبی علیه السلام رحمت وایي نو ای مؤمنانو تاسو هم پر هغه رحمت ووایاست او ښه سلام پرې ووایاست. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. یقینا هغه کسان چې الله او د هغه رسول خوابدي کوي الله په دنیا کې هم لعنت پرې کړی او په آخرت کې هم او هغوی ته سپکوونکی عذاب چمتو کړی. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او هغه کسان چې مؤمنان او مؤمنانی زوروي پرته له څه ګناه چې هغوی کړی وي نو بېشکه هغوی پر خپل ځان لوی دروغ او څرګنده ګناه باروي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی خپلو میرمنو لونو او د نور مؤمنانو ښځو ته ووایه چې خپل پړونه دي پر ځان راخپروي. دا کار د دې ډیره وړتیا لري چې هغوی وپیژندل شي بیا به نه ځورول کیږي او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. کدا منافقان او هغه کسان چې په زړو کې ناروغي ده او په مدینه کې بدې اوازې خپروونکي اوس هم ایثار نشول نو موږ به خامخا تا ورباندې مسلط کړو بیا به دې هلته پرته له څه کمې مودې ډېر ګاونډیتوب ونه کړي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. رټلی به وي چیرته چې وموندل شول ګیر کیږي به او یو به وژل کیږي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. همدا د الله تګلاره ده په هغو خلکو کې هم چې مخکې تیر شوي او ته به هیڅکله د الله د تګلارې څه بدلیدل ونه مومې. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
خلک ستانه د قیامت په هکله پوښتنې کوي. ورته ووایه د هغه علم بس الله سره دی او ته څه خبرې ښایي قیامت نږدې وي. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بېشکه الله کافران رټلي او بل اور یې ورته چمتو کړی دی. په هغه کې به همیشه تلپاتې وي، نه به کوم ملګری موندی شي او نه مرستندوی. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. په هغه ورځ چې په اور کې یې مخونه اړول کیږي، وای به ارمان چې د الله خبره مو منلې وای او د رسول اطاعت مو کړی وای. وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. او وای به مونږ خو د خپلو سردارانو او لویانو خبره ومنله چې دا دی لاره یې رانه ورکه کړه. زمونږ ربه هغوی ته له عذابه 2 برابره برخه ورکړه او په ستر لعنت یې ورټه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اے مؤمنانو د هغو په څیر مه کیږئ چې موسی ته تکلیف ورساو چې بیا الله د هغوی له خبرو صفایي هم ورکړه او هغه خو د الله په وړاندې ډیر مخور و. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے مؤمنانو الله نه وډار شئ او خبره کوئ سمه سوچه خبره. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. چې ستاسې کارونه درته سم کړي او ګناهونه مو درته وبخشي او چا چې الله او د هغه د رسول خبره ومنله نو یقینا هغه بری وموند، لوی بری. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مونږ خپل دا امانت آسمانو، ځمکې او غرونو ته وړاندې کړ، خو هغوی یې له وړلو انکار وکړ او ترې وویریدل، خو انسان هغه پر غاړه واخیست، رښتیا چې هغه ډیر ظالم او ناپوه دی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ترڅو الله منافقان او منافقانی او مشرکان او مشرکانی په عذاب کړي او د مؤمنانو نارینه او ښځو توبه قبوله کړي او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. د سبا صورت مکی دی او 45 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة
وهو الحكيم الخبير. ټول ستاینه هغه الله لره ده چې په آسمانو او ځمکه کې هر څه د هغه دي، او په آخرت کې هم ټول ستاینه هغه لره ده، او هماغه حکمت لرونکی ښه خبردار دی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هغه ته معلوم دي څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې ترې وځي، او څه چې له اسمانه راکوزیږي او څه چې پکې خیږي، او هماغه ډېر مهربان ښه بخښونکی دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. او کافران وایي چې موږ ته به قیامت را نشي. ورته ووایه ولې نه؟ په هغه رب مې دې قسم وي چې په غیب عالم دی، خامخا به درته راشي. له هغه نه په آسمانو او ځمکه کې د یوې ذرې په اندازه هم څه نه پټیږي، او نه به له دې کوچنی او نه ترې لوی څه داسې شی وي چې هغه په یو څرګند کتاب یعنی لوح محفوظ کې نه وي لیکل شوی. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. او قیامت د دې لپاره راځي چې الله هغو خلکو ته بدله ورکړي کوم چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي. د داسې خلکو لپاره بخښنه او غوره روزي ده. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او هغوی چې زموږ د آیتونو پر لاندې کولو کې هلې ځلې کړي، د دوی دپاره ناوړه دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. او چاته چې علم ورکړی شوی هغوی ویني چې ستا د رب لخوا څه درته نازل شوي هماغه حق دی، او د برلاسي ستایلي ذات د لارې خواته ښوونه کوي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. او کافر شو یو بل ته وویل آیا تاسې ته یو داسې سړی در وښیو چې هغه مو په دې خبروي چې کله تاسې له مرګ وروسته پوره ذرې ذرې شئ نو تاسو به یو نوي پیدایشت کې راشئ. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. معلومه نه ده چې دې سړي په الله پورې دروغ تړلي او که هغه په کوم لیونتوب کې دی. نه بلکې کوم خلک چې آخرت نه مني هغوی خپله په عذاب او له حقه لرې بېلارېتوب کې دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا نو دوی وړاندې وروسته اسمان او ځمکه نه دي لیدلي؟ که موږ وغواړو دوی به په ځمکه کې ښخ کړو یا به له اسمانه څه ټوټه ورباندې راوغورځوو. یقینا په دې کې هر توبه کوونکي بنده ته ستره نښانه ده.
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. او خبره دا چې موږ داود ته له خپلې خوا فضیلت ورکړی و. ای غرونو له هغه سره تسبیح تکراروئ، او ای مرغانو تاسو هم، او هغه ته مو اوسپنه پسته کړې وه. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. چې ښې پرز غری جوړوه او په اوبدلو کې اندازه ساته، او تاسې ټول ښه کارونه کوئ، بېشکه زه ستاسې په ټولو کړو وړو لیدونکی یم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او سلیمان ته مباد تابع کړی و چې د سهار مزل هم د میاشتې و او د ماښام هم د یوې میاشتې، او هغه ته مو د مسو چینه هم بهولې وه. او پیریانو کې ځینې داسې وو چې د خپل رب په حکم یې د هغه په وړاندې کار کاوه، او دا خبره مو ورته ښکاره کړې وه چې کله هغوی نه څوک زموږ له امره سرغړوي، موږ به د بل اور عذاب وروڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سلیمان به چې څه غوښتل هغه به دوی ورته جوړول، مثلا له هسکو کلاګانو، مجسمو یعنی څیرو، لکه حوض غوندې شانکونو او په نغریو ولاړو دیګونو څخه. ای د داود کورنۍ، د دې شکرانې دپاره نیک عمل کوئ، او زما بندگانو کې لږ شکر ویستونکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نو بیا چې پر هغه مو د مرګ فیصله وکړه، بل چا یې له مرګه پیریان خبر نه کړل پرته له ځمکني وینه، یعنی چینجي چې د هغه امسا یې خوړله. بیا چې کله وغورځېد، پیریانو ته څرګنده شو چې که هغوی په غیبو پوهېدلی، نو دومره موده به سپکوونکي تکلیف کې نه و ځنډېدلي. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بېشکه د سبا د قوم د پاره د هغوی په هیواد کې لویه نښانه وه. ښی او کیڼې خواته دوه باغونه وو. ورته وویل شول د خپل رب له روزۍ نه خورئ او شکر یې وباسئ. یو خدا پاکیزه ښار او بل هغه بخښونکی رب دی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. خو هغوی له هدایت نه مخ واړاوه، نو د یو زورور خوړ سیلاو مو ورباندې راوست، او د هغوی دوه باغونه مو په داسې دوه باغونو بدل کړل چې بې خونده میوه، غز ونی او لږ څه بیره یې درلوده. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
دا سزا مو د هغوی په ناشکرۍ بدله ورکړه او آیا موږ پرته له ناشکره بل چاته داسې بدله ورکوو؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د دوی او هغو کلیو ترمنځ چې برکت مو پکې اچولی دی یعنی شام څه نور داسې کلي هم آباد کړي وو چې له لرې ښکارېدل او د تګ راتګ پړاوونه مو پکې اندازه کړي وو چې شپې او ورځې بېغمه پکې ګرځئ. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. خو بیا دوی وویل زمونږ ربه زمونږ سفرونه لرې کړه او په دې توګه یې پر خپلو ځانو ظلم وکړ نو بیا مو هغوی پخواني نکلونه وګرځول او پوره پوره مو سره وشیندل. بېشکه په دې کې حتما د هر صبرناک شکر ویستونکي لپاره ډېرې نښانې دي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. او یقینا چې ابلیس پر هغوی خپل ګمان رښتیا وموند چې د مؤمنانو له یوې ډلې پرته ډېرو یې تابعداري وکړه. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. او حال دا چې د ابلیس خو پر دوی کوم زور هم نه و خو موږ نوموړي ته صرف د دې دپاره د غولونې وړتیا ورکړې وه چې معلوم کړو څوک په آخرت ایمان لري له هغو نه چې آخرت په باب په شک کې دي او ستا رب په هر څه ساتونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے رسوله دې کافرانو ته ووایه راوبلیکم چې تاسې الله نه پرته خدایان انګیرلي هغوی خو د یوې ذرې په اندازه څه شی په واک کې نه لري نه په آسمانو کې او نه په ځمکه کې او نه یې په دې دواړو کې څه برخه شته او نه له هغوی نه څوک د الله مرستندوی دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په وړاندې هیڅ سپارښتنه ګټه نه رسوي پرته د هغه چا له سپارښتنې چې الله د سپارښتنې کولو اجازه ورته کړې وي تر هغو چې د دوی له زړونو ویره لرې شي وایي ستاسو رب څه وویل په ځواب کې ورته وایي حق یې وویل او هماغه ډېر اوچت ذات او لوی شان والا دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ورته ووایه تاسې ته له آسمانو او ځمکې څوک روزي درکوي خپله ورته ووایه الله او دا چې مونږ یا تاسې خامخا یا په هدایت یا په څرګند بېلاریتوب کې یو. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ورته ووایه تاسې له هغو بدو نه پوښتل کیږئ چې موږ کړي وي او له هغو موږ نه پوښتل کیږو چې تاسو یې کوئ.
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ورته ووایه موږ او تاسې به الله راغونډوي، بیا به په حق سره زموږ ترمنځ فیصله کوي او هماغه ښه فیصله کوونکی ډیر پوه دی. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ورته ووایه لږ ماته راوښایاست هغه چې تاسو د شریکانو په توګه ورسره نښلولي دي. نه، د هغه هیڅ شریک نشته بلکې هماغه الله دی چې پر هر څه برلاسی د پراخ حکمت څښتن دی. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او ای رسوله ته مو ټولو خلکو ته پرته له یو زیري ورکوونکي او ویرونکي بل څه نه یې لیږلی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. او دوی وایي که تاسو رښتیني یاست نو دا د قیامت وعده به کله پوره کیږي. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ورته ووایه ستاسو د پاره د وعدې یوه ټاکلې ورځ ده چې نه به یو ساعت ترې وروسته کیدلی شي او نه به وړاندې کیدلی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. او کوم کسان چې کافر شوي وایي هیڅ کله به نه په دې قرآن ایمان راوړو او نه په هغه آسماني کتابو چې ترې مخکې وو، او که ته خو دا ظالمان وویني چې د خپل رب په وړاندې درول شوي یو بل ته خبره ورګرځوي، څوک چې دنیا کې کمزوري ګڼل شوي وو هغوی به لوی غوښتونکو ته وایي چې که تاسو نه وای موږ به خامخا مؤمنانو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لوی غوښتونکي به ضعیفانو ته وایي چې آیا له هغه وروسته هم موږ له هدایته ایثار کړي وی چې درته راغی؟ خو نه، په اصل کې خپله تاسو مجرمان وی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. او بیا به کمزوري ګڼل شوي کسان لوی غوښتونکو ته وایي چې نه، په اصل کې همدا ستاسو د شپې ورځې چلونه و چې موږ ته مو امر کاوه تر څو په الله کافر شو او هغه ته شریکان پیدا کړو، او کله چې عذاب وویني نو دوی ټول به په پټه ډیره پښیماني وکړي، او کوم کسان چې کافر شوي دي په غاړو کې به یې ځنځیرونه ور واچوو. دوی ته د بل څه نه یوازې د هغو عملونو بدله ورکول کیږي چې دوی به کول. وما
أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. او په هر کلی کې چې موږ څوک خبرداری ورکوونکی لیږلی له دې پرته بل څه نه و چې سوکاله خلکو به یې ویل له څه شي سره چې تاسې رالیږل شوي یاست موږ له هغه منکر یو. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. او ویل به چې موږ په مالونو او اولادونو کې ډیر زیات یو او موږ عذابیدونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورته ووایه یقینا زما رب چاته چې وغواړي روزي پراخوي او چاته چې وغواړي تنګوي خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. او ستاسې مالونه او خیلخانې داسې نه دي چې تاسې به موږ ته په مرتبه کې نږدې کړي پرته له هغه چا چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي نو د داسې خلکو دپاره د خپل عمل 2 برابره بدله ده او هغوی به دنګو ماڼیو کې بېغمه پراته وي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو په کمزوري کولو کې هلې ځلې کوي هغوی په عذاب کې حاضرېدونکي دي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ورته ووایه یقینا زما رب چاته چې وغواړي روزي پراخوي او یا یې ورته تنګوي او څه چې تاسو یې په خیر کې لګوئ نو الله یې بدله درکوي او هماغه تر ټولو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. او هغه ورځ مه هېروه چې الله دوی ټول راغونډ کړي بیا به ملایکو ته وایي آیا دې خلکو ستاسې عبادت کاوه؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هغوی به وایي تا لره پاکي ده زموږ مولا خو ته یې نه دوی هغوی خو په اصل کې پیریان لمانځل زیاترو یې په هغوی ایمان درلود. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.
نو نن به تاسې د یو بل د پاره د هیڅ ګټې او تاوان واک نه لرئ او کومو خلکو چې ظلم کړی موږ به هغوی ته ووایو اوس د هغه اور عذاب وڅکئ چې تاسو به دروغ ګاڼه. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. او کله چې پر هغوی زموږ څرګند آیتونه لوستل کیږي وایي دا بل څه نه دی پرته له یو داسې سړي چې غواړي له هغه څه مو واړوي چې ستاسو پلرونو به لمانځل او وایي به دا له ځانه جوړ شوو دروغو پرته بل څه نه دي. او کوم خلک چې کافر شوي دي کله چې حق ورته راغی نو ویل یې دا خو له ښکاره کوډو پرته بل هیڅ شی نه دی. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. په داسې حال کې چې ای رسوله موږ دوی ته نه کتابونه ورکړي وو چې لولي او نه مو له تا مخکې کوم ویرونکی ورستولی و. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. او له دوی مخکې خلکو هم پیغمبران دروغ ګڼلي وو او هغوی ته مو چې څومره ورکړي وو دوی یعنی عرب مشرکان یې له سمې برخې ته هم نه دي رسېدلي خو چې زما رسولان یې دروغ وګڼل نو ګوره چې بیا زما عذاب څنګه سخت و. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید. اے رسوله دوی ته ووایه زه تاسې ته صرف د یوې خبرې نصیحت کوم دا چې الله ته دوه ودرېږئ او یا یو بیا په انصاف فکر وکړئ نو پوه بشئ چې ستاسې په دې ملګري یعنی محمد صلی الله علیه وسلم کې هیڅ لیونتوب نشته هغه خو د یو سخت عذاب په وړاندې ستاسو دپاره له یو ویرونکي پرته بل څه نه دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. ورته ووایه کومه بدله چې ما له تاسو غوښتې وي هغه دې ستاسو وي زما بدله الله نه پرته پر بل چا نه ده او هماغه په هر څه باندې شاهد دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ووایه بېشکه زما رب حق را نازلوي هغه د غیبو ډېر ښه پوهېدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ووایه حق راغی او باطل نه ډومبی څه پیدا کړي دي او نه یې بیا پیدا کولی شي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي
إنه سميع قريب. ووایا که زه بیلاری شوی یم نو زما د بیلاری کېدو تاوان زما پر خپل ځان دی، او که په سمه لار یم نو د هغې وحی په واسطه چې زما رب یې راته کوي، بېشکه هماغه ښه اورېدونکی ټولو ته نږدې دی. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. او ای رسوله عجیبه منظر به وي که دوی وویني چې کله ویرېدلي ترهېدلي شي نو بیا به یې خلاصون نه وي او دوی به له نږدې ځای نه راونیول شي. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. بیا به وایي موږ هغه منلی دی، خو د دوی دپاره به له دومره لرې ځایه څه ترلاسه کول څنګه وشي؟ حال دا چې ړومبی ترې منکر شوي وو او له لرې ځایه به یې د غیب ویشتل کول. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. او هغه وخت به د دوی او د دوی د هیلو ترمنځ پرده جوړه شي، لکه چې لا ړومبی یې په سیالانو هم دا کار شوی و، بېشکه هغوی هم په زړه نازړه کوونکي شک کې وو. فاطر صورت مکی دی او 45 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ټول استاینې الله لره دي، له نوي سره د اسمانو او ځمکې پیدا کوونکي لره، د دوه دوه درې درې او څلورو څلورو وزرونو والا ملایکو استازی ګرځونکي الله لره. هغه چې پیدایشت کې څنګه غواړي هومره زیاتوالی کوي، یقینا الله په هر څه قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې خلکو ته خپل څه رحمت را پرانیزي نو د هغه څوک بندونکی نشته، او څه چې بند کړي نو بیا له ده وروسته یې څوک جاري کوونکی نشته، او هماغه برلاسی د حکمت څښتن دی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے خلکو، الله چې پر تاسو څه پیرزوینه کړي هغه در یاد کړئ. آیا الله نه پرته کوم بل خالق شته چې له اسمان او ځمکې نه تاسو ته روزي درکړي؟ له هغه پرته کوم بل وړ معبود نشته، نو تاسو له حق چیرې اړول کیږئ؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او اے رسوله، که دا خلق تا دروغجن بولی نو خیر، لتا مخکې هم ډیر رسولان دروغجن بلل شوي،
او ټول کارونه الله ته ورګرځول کیږي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے خلکو، یقینا د الله وعده رښتیانۍ ده، نو ګورئ د دنیا ژوند مو ونه غولوي او غولونکی شیطان مو د الله په اړه دوکه نه کړي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بېشکه شیطان ستاسې دشمن دی، نو په دشمنۍ یې ونیسئ، هغه خو خپله ډله ایله دې ته رابلي چې دوزخیان شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې کافر شوي د هغوی دپاره سخت عذاب دی، او کوم چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي د هغوی دپاره بخښنه او ستر اجر دی. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا نو څوک چې بد عمل یې ورته ښکلی شوی بیا یې هغه غوره بولي د ښه سړي په شان کیدلی شي؟ نو بېشکه چاته چې الله وغواړي بېلاري کوي او چاته چې وغواړي سمه لار ورښیي. نو ای رسوله، د دې کافرانو په غم کې خپل ځان له منځه مه وړه، یقینا الله په هغو کارو ښه پوه دی چې دوی یې کوي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. او الله هغه دی چې بادونه رالیږي، بیا هغه بادونه وریځې راپورته کوي، بیا یې موږ یوې مړې یعنی وچې ځمکې ته بیایو چې په دې سره بیا هغه ځمکه له مرګه وروسته بیرته راژوندی کوو. د انسانانو راژوندي کول به هم همداسې وي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي نو عزت خو ټول الله لره دی، ټولې پاکې خبرې یعنی د الله ستاینې هماغه ته ورخیږي، خو نیک عمل یې ښې اوچتوي. او هغه کسان چې د بدیو پلانونه جوړوي د هغوی دپاره سخت عذاب دی، او د دې خلکو چلونه به ټول تباه کیږي. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسې اول له خاورې پیدا کړئ، بیا له یو څاڅکي مني،
بیا یې جوړه کړئ او د هغه له علمه پرته نه کومه ښځینه بلاربیږي او نه یې زیږوي او نه د پاخه عمر والا عمر اوږدیږي او نه یې له عمره څه کمیږي پرته له دې چې په یوه لیکنه کې وي. یقینا دا کارونه په الله باندې آسانه دي. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او نه هغه دوه سمندرونه سره برابر دي. دا یو خوږ تنده ماتونکی څښاک آسانه او دا بل مالګین تریخ دی او له هر یوه نه تاسو تازه غوښې خورئ او داسې ګاڼه ترې راوباسئ چې اغوندئ یې او بیړیګانې پکې وینئ چې څیرونکي پکې روانې دي تر څو د هغه له فضله څه ولټوئ یعنې روزي وګټئ او د دې دپاره چې شکر وباسئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هماغه شپه په ورځ کې ننباسي او ورځ په شپه کې ننباسي او لمر او سپوږمۍ یې په کار لګولي دي ټول تر ټاکلې نیټې پورې چلیږي. الله همدا دی ستاسو رب پاچایي هغه لره ده او هغه د دروغو خدایان چې تاسو یې له الله پرته رابلئ هغوی د کجورزړي د پوټکي مالکان هم نه دي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. که تاسو یې راوبلئ نو بلنه مو نه اوري او که چیرې یې واوري هم ځواب نشي درکولی او د قیامت په ورځ به ستاسې له دې شرکه منکریږي او د باخبر الله په شان به دې هیڅوک خبر نه کړي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے خلکو تاسو الله ته اړ یاست او الله خپل بې پروا ستایل شوی ذات دی. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. که وغواړي تاسو به له منځه یوسي او نوي خلق به راولي او دا په الله باندې څه ګرانه نه ده. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. او هیڅ بار وړونکی به د بل بار نه وړي او کوم دروند باری که خپل بار ته بل څوک رابلي نو د هغه هیڅ شی به نشي پورته کولی که څه هم خپلوان یې وي. ای رسوله یقیني خبره دا ده چې ته یوازې هغه خلک ویرولی شي چې په غیب خپل رب نه ویریږي او لمونځ یې ترسره کړی وي او چا چې ځان پاک کړ نو د خپل ځان دپاره یې پاک کړ او ورتګ خو د الله په لور دی.
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. او ړوند او سترګور نه سره برابریږي، او نه تیارې او رڼایي، او نه سیوری او تود باد. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. او نه ژوندي او مړه سره برابر دي، بېشکه چاته چې الله غواړي خبره ور اوروي، او ته د هغو اورونکی نه یې څوک چې په قبرو کې دي. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تله یو ویرونکی پرته بل څه نه یې، یقینا ته مو له حق سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی، او هیڅ یو داسې ولس به نه وي چې کوم ویرونکی پکې نه وي تیر شوی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. او که هغوی دی دروغجن وبولي، نو له دوی مخکې خلکو هم رسولان دروغجن بللی وو. هغوی ته هم خپل رسولان له څرګندو نښانو، صحیفو او روښانه کتاب سره راغلي وو. بیا مې هغه کسان راګیر کړل چې کافران شوي وو، نو بیا ګوره چې زما عذاب څنګه سخت وو. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ته نه وینې چې الله له اسمانه اوبه راتویې کړي دي چې بیا مو په هغو سره ډېرې میوې راوویستې چې بیل بیل رنګونه یې دي، او له غرونو څخه هم ځینې لارې دي سپینې او سرې د بیلابیلو رنګونو والا او څه تکې توري. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. او همدارنګه د خلکو، زناورو او څارویو نه هم ځینې د بیلو بیلو رنګونو والا دي، خو حق خبره دا ده چې الله نه یوازې د هغه پوهیدونکي بندگان ډاریږي. بېشکه الله برلاسی او بخشونکی دی. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. یقینا هغوی چې د الله کتاب لولي، لمونځ ترسره کوي، او څه چې موږ ور روزي کړي له هغو نه د الله لپاره پټ او ښکاره لګښت کوي، هغوی د یوې داسې سوداګرۍ هیله کوي چې هیڅکله به تاوان نه کوي. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من
فضله إنه غفور شكور. تر دې چې الله به یې اجرونه پوره ورکړي او له خپله فضله بلا نور هم زیات ورکړي. هغه بېشکه بخښونکی احسان قبلونکی دی. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. او موږ چې تا ته له کتاب نه څه په وحي درلیږلي هماغه حق دی چې له هغه نه د مخکني کتاب تصدیق هم کوي. بېشکه الله په خپلو بندګانو حتما ښه باخبر پوره لیدونکی دی. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان وګرځول چې له خپلو بندګانو مو راچاڼ کړي وو، نو له هغوی نه ځینې پر خپل ځان ظالمان، ځینې یې منځني او ځینې یې د الله په حکم یعنی توفیق سره نیکیو ته ورړومبی کیدونکي دي. همدا د الله لوی فضل دی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. دوی چې ورننوځي هغه د تل اوسېدو باغونه دي، په هغو کې به دوی ته د سرو زرو او ملغلرو بنګړي ور اچول کیږي او پوښاک به یې هلته ورېښم وي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. او دوی به ووایي هغه الله لره ستاینه ده چې موږ نه یې خفګان لرې کړ. بېشکه زموږ رب حتما ښه بښونکی احسان قبلونکی دی. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هماغه چې مونږ په خپل فضل سره همیشني کور کې میشت کړو چې اوس نه څه کړاو پکې را رسیږي او نه پکې ستوماني را رسی. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او څوک چې کافر شوي د هغو دپاره د جهنم اور دی، نه به ورباندې حکم کیږي چې مړه شي او نه به د جهنم څه عذاب ترې سپکیږي. موږ هر ډول ناشکره ته همدا ډول سزا ورکوو. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. او دوی به پکې چغې وهي چې ای زموږ ربه موږ وباسه چې ښه کارونه وکړو، هغسې نه چې موږ به کول. ورته وبه ویل شي آیا موږ دومره عمر نه و درکړی چې که څوک پکې څه درس اخلي درس اخیستلی شي او ویرونکی هم درغلی و، نو اوس یې خوند وڅکئ، د ظالمانو دپاره څوک مرستندوی نشته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم
بذات الصدور بشک الله د اسمانو او ځمکې د غیب عالم دی بشک هغه د سینو پر رازونو ښه پوهیدونکی دی هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله ما غزاد دی چې تاسو یې په ځمکه کې د پخوانیو خلکو ځایناستې ګرځولي یاست نو څوک چې کافر شو کفر یې خپله پر هغه دی او کافرانو ته کفر د خپل رب په وړاندې پرته له غضبه بل څه نه ورزیاتوي او کافرانو ته خپل کفر پرته له تاوانه بل څه نه ورزیاتوي قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا اے رسولا دوی ته ووایه آیا تاسو خپلو شریکانو ته پام کړی کوم چې الله نه پرته یې رابلی راوښایاست چې هغوی د ځمکې له شیانو څه شی پیدا کړي دي آیا د اسمانو په پیدایښت کې د دوی څه شراکت دی یا موږ هغوی ته کوم کتاب ورکړی دی چې دا خلک یې په څه دلیل ولاړ دي خو نه په اصل کې دا ظالمان یو بل ته صرف د دوکې لوزونه ورکوي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا بشک الله اسمانونه او ځمکه محکم نیسي چې له خپله ځایه ونه خوځي او که چیرې هغه دواړه بې ځایه شي نو له هغه پرته به یې هیڅوک هم ونه ساتي یقینا هغه ډیر د زغم والا بخښونکی دی وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا او دوی په الله باندې خپل پاخه پاخه قسمونه کړي و چې که څوک ویرونکی ورته راشي نو بیا به دوی حتما له نورو قومونو زیات ښه لارموندونکي وي خو کله چې هغه ویرونکی ورته راغی نو بې له نفرته یې بل څه ورزیات نه کړل په ځمکه کې لوی غوښتو او د حق په مخالفت کې ناوړه دسیسو له امله او ناوړه چلونه له بل چا نه صرف له خپل وړ کسانو راچاپېرېږي نو آیا هغوی له پخوانیو سره شوي چلن نه پرته د بل څه انتظار کوي که داسې وي نو د الله عادت لره خو به هیڅکله څه بدلون ونه مومي او نه به هیڅکله د الله عادت لره څه ګرځېدل وي أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
إنه كان عليما قديرا. آیا دا خلک په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي چې وویني د هغو خلکو انجام څنګه و چې له دوی مخکې و؟ حال دا چې هغوی په قوت کې تر دوی ډېر ځواکمن و، او الله داسې نه دی چې کوم شی به یې کمزوری کړی شي، نه په اسمانو کې او نه په ځمکه کې. یقینا هغه ډېر پوه قدرت والا دی. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. او که الله دا خلق په خپلو عملونو نیولی، نو د ځمکې پر مخ به یو ژوندی خوځېدونکی هم نه وای پرېښی، خو هغه یې تر یوې ټاکلې نیټې ځنډوي. بیا چې کله یې نیټه راورسیږي، نو بېشکه الله پر خپلو بندګانو ښه لیدونکی دی. سورة یاسین مکی دی او 83 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین لحکمتونو ډک قرآن باندې قسم دی. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. چې بېشکه ته له رسولانو څخه یې او بالکل پر سمه لار روان یې. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. دا قرآن د برلاسی مهربان لخوا نازل شوی، ترڅو هغه قوم وویروي چې د هغوی پلرونه هم نه دي ویرول شوي او دوی په غفلت کې دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حقیقت دا دی چې د هغوی په زیاترو باندې د عذاب خبره رښتیا شوې ده، نو اوس دوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بېشکه موږ د دوی په غاړو کې زنځیرونه ور اچولي چې تر زنو پورې دي، نو سرونه یې نیغ پاتې دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. او د هغوی مخې ته مو هم دیوال جوړ کړی او تر شا یې هم دیوال، او له هر طرفه مو پردو کې پټ کړي دي، نو اوس هغوی څه نه ویني. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. او پر دوی برابر ده که ته یې ډاروي یا یې نه ډاروي، هغوی خو ایمان نه راوړي. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ته خو ایله هغه څوک ډارولای شي چې په دې نصیحت پسې روان وي او په غیب له رحمانه ویریږي، نو هماغه ته د بخښنې او پتمن اجر زیری ورکړه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء احصيناه في امام مبين. بېشکه همدا موږ مړي را ژوندي کوو او هغه څه یعنی عملونه لیکو چې وړاندې یې لیږلي او چې وروسته یې پاتې دي او دا هر څه مو په یو څرګند کتاب کې شمیرلی دي. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. او ای رسوله دوی ته یو مثال بیان کړه د هغه کلی د خلکو چې کله ډیر رسولان ورغلي وو. اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. هغه وخت چې په پیل کې مو 2 کسان ورولېږل خو چې هغه دواړه یې دروغجن وبلل نو بیا مو یې په دریم سره ټینګتن وکړ نو هغوی یعنی 3 واړو وویل باور وکړئ چې موږ تاسې ته رالیږل شوي استازي یو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. دوی وویل تاسو خو زموږ په شان یو بشر نه پرته بل څوک نه یاست او نه رحمان خدای سره نازل کړي دي تاسو بل څه نه یاست صرف درواغ وایاست. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. دوی وویل زمونږ رب ښه پوهیږي چې مونږ تاسو ته استازي راغلي یو او پر موږ پرته له ښکاره تبلیغه بل څه نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هغوی وویل موږ پر تاسو بدشاګوم نیولی نو که ایثار نشوي حتما به مو په کاڼو ولو او زموږ له لاسه به دردناک عذاب در ورسي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. دوی وویل ستاسو بدشاګوم یعنی سپیرتوب خپله تاسې سره دی آیا په دې کې سپیرتوب دی چې تاسو ته نصیحت وشو؟ نه په اصل کې تاسې خپله زیاتی کوونکي خلک یاست. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. او د هغه ښار له یو لرې ځای نه یو سړی په منډه راغی ویې ویل ای زما قومه په دغو رسولانو پسې لاړ شئ د هغه چا خبره ومنئ چې له تاسې هیڅ بدله نه غواړي او هغوی په سمه لار برابر دي. صدق الله العظیم.